تازه خبر عطا محمد نور د ایران، پاکستان او مسکو بریدونو لامل افغانستان یاد کړ. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. عطا محمد نور چې ځان د جمعیت ګوند د جنجالي څوکۍ رهبر ګڼي، په مسکو کې د تېرې شپې برید غندلی. د روسیې له خلکو او دولت سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. د جمعیت ګوند د جنجالي څوکۍ دغه رهبر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، د مسکو برید څرګنده کړه چې افغانستان کې د افراطیت ودې د سیمې امنیت له ګواښ سره مخ کړی. افغانستان د ترهګرو مرکز دی چې پرون یې ریښه ایران او پاکستان او نن مسکو ته ورسېده. موږ تاسو ټول د پاکستان د ناوړه وضعیت شاهدان یو. دغه جمعیتي چارواکي د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د روان وضعیت په اړه چوپتیا غوره نه کړي، ځکه په وینا یې چوپتیا به شرایط ورته لا سخت او پیچلي کړي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا مو په الله سپارم. ښې چارې په وخت.